نو دمارو د قیامت پر ورځ به الله پاک د نعمتونو پوښتنه د انسان نه کوي. اللہ فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. د قیامت په ورځ باندې به درنه د نعمتونو پوښتنه کیږي چې تا زما د دې نعمت قدر ادا کړو که نه. الله پاک ته علم دی چې چا ادا کړی دی هم ورته معلوم دی چې چا نه دی ادا کړی هغه هم ورته معلوم دی، خو د ده د خولې نه به خبره وباسي. د جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام یو مشترکه واقعه ده. یو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے، بل صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے، بل صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے. یا رضا سے حال جوڑ شو چہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وګي وم ډېره سخته ولګه مې وه، لږ ډېر تنګ کړو. د غرمې وخت دی د اولګې د لاسه د کور نه بار شم که چېرته بار لاړ شم د خوراک درک ولګي. د اسلام ابتدا کې صحابو ته ډېر ډېر تکلیفونه وو. معاشي حالات د صحابو هغه وخت کې ډېر کمزوري، او که د چا د معاشي حالت په ښه نو بیا چې کم غربا او مساکین او هغوی به خپل مال په هغوی خرج کو نو بیا به د هغوی کورونه هم خالي وو. ابو بکر صدیق فرمائی د غرمې وخت دی د لږې د لاسه د کوره بهر ووتم، چې روانم ناګهانه عمر فاروق هم د کور نه بار راغلی دی، د یو بل د حاله خبر نه یو. ابو بکر فرمائی مانا عمر پختنه وکړه چې ابو بکر د غرمې په دې وخت کې د کوره څنګه بار راوتې. ما ورته وویل چې زه خو لږې را په مخه کړی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتا فرمائل ابو بکر کے سنگتا او لگی دا کور نا پدی وقت را بار کڑے دغا لگی زمرا بار کڑے ما لگی چی گورو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل کور نرا بار دا دواړه وکړه. ابو بکر عمر څنګه دی وخت کې بار راغلی؟ جواب ورکړي جو لګي بار کړي. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے زما دواړو یارانو والله زم ولګې د کور نه را بهر کړما، زم ولګې را بهر. درې واړه یاران جناب رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر او عمر روان شو. زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کور، دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کور طرف ته چلاړه. دا اللہ پیغمبر پختنه وکړه دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا اهلیین دا غبارکی هغه نه پختنه وکړه شو ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ کے باغ دے دم کجرو پاغی کے کار کئی
الله په دغه ځمکه دا مهرباني کړې دونه کجوره پکې کېږي چې دا حد نه وته دنیا ازي او وروړي او ختميږي ښایسته ښایسته باغونه ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چې د حضور پاک आवाज واورېدو په منډه راغی ډېر خوشاله شو چې حضور راغی ابو بکر راغی عمر راغی نه جناب رسول الله علیه السلام ویلي دي چې وګېم نه ابو بکر ویلي دي چې وګېم نه عمر ویلي دي چې وګېم ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ از خود خپل باغ ته لاړو دا یو تعلیم دی ابراهیم علیہ السلام ته چې کله د الله فرشتي د انسانانو په شکل کې راغلي وي نو ابراهیم علیہ السلام فوراً د هغې دپاره د خوراک انتظام وکړو حاضر یې هغې ورته یې مونږ خو نه خورو خوراک له لاس نه وړو هغه دور کې به چې چا ته د نقصان رسولو اراده کړې وه نو د هغه د کور خوراک به یې نه کوو نن چې څوک چا ته نقصان رسوي اول لاړ شي د هغه ځای ته خوراک سکاک تلو کې بیا یې مړ کړي نو ابراهیم علیہ السلام لږ پریشان د الله فرشتے فرمائے پریشان کېږما مونږ فرشتي یو انسانان نه یو د لوط علیہ السلام د قوم د تباهۍ دپاره الله رالیږلي یو هلته نو حضرات مفسرین فرمائی چې مېلمه دې راغی نو مېلمه خو به درته نه وایي چې زه اوږېما زه تږېما چایو ته مېړه کېږي او تم د مېلمه نه تپوس مه کوه خو چې څه دې در کې وي هغه راوړه ورته حاضر کا دا تعلیم دی دا تربیت دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ درې قسمه کجورې د حضور علیہ السلام او د شیخینو مخکې کې ښودې درې قسمه کجورې وچې کجورې او تر لوندې کجورې او نیم پخته کجورې دا درې واړه قسمه کجورې ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خودے حضور علیہ السلام ورطا فرمائل خیر دے دا اللہ بندہ تشے اچ کجورے بدے چان کڑے وے اغا بدے روڑے وے دا خدان لڑیر زیاد تکلیف ورک وے نجی ما دے دا پارا دا دریوانا قسم روڑے چے دا چا کمی خوخی چاہو معلومیږي دا چې مېلمه دې راشي نو که د دوه درېو قسمو ترکارو وخت دې وي نو دوه درې قسمه تیارې که ورته کېده چې کوم یې خوښه وي هغه به وکړي بیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي حضور د ستاسو دپاره د روټۍ انتظام کوم څه شی ذبح کوم کی اجازت وی حضور ورته ذبح کا خو چې د پیو والا شی ذبح نه کی نو هغه دور کې زیات نه زیات چې کم دی چیلې به وي د چیلو بچي به چې پیو والا شی ذبح نه کی دام تعلیم دی قربانی کینو چې کوم غوا په ور کوي دا غي قربانی مکوا که جایز دا خو خنه ده کتا بلار ساروی واغش کتا قربانی کې دا غي قربانی جایز ده خو بهتر ده چې همدا سے ساروی والا او که بچی تی نه روزي او بچی ژوندي وي نو هغه بچی هم ذبح کړه جایز ده جواز شو
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ د چیلے یو بچی ذبح کو خذ ته وی اهلیه ته وی توڑو واغه کر اٹھے پخې کر او زب ترکاری تیار کر زمونږ چې ملمه راشي یو وی زیات وی خذ ته وای رجم پخې کا وخم پخکا سبزیم پخکا روټیم پخکا او دا یار لاړ شي الته ملمنو سره ګپې لګي ودا الله بندا تا چې دا ټول قصې خزه ته اوس بار له پتا څه چل شي چې ته لاړ هغه سره کې نه هغه ته وای تا د خپل کې غپ لګوي او تلک د خزه سره تعاون وکړي چې هغه روټه پخې یو شی هغه پخې تیم پخ نه ممکن دا نشته بس ټول زور چې دی هغه په خزه باندې چولې چې تاسو یې کوئ هلکه که هغې ته تکلیف وي ته پې باندې څیزونه زیات پخې نو چل در له درځي چې په چکر روان شي غوښه پخې او ځان سره څیزونه واخلي هلته خو بیا نښتې پخې او راکاږي نو چې په کور کې په ښځه دونه زور راوړې نو بیا ته هم لږه ګزاره ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بی بی تا فرمائی تر اٹھے پا خکا و زبا ترکاری پا دو قسم ترکاری پا خکلا و رتا غوخا و پخکڑے غوخا کٹوے کی پخا و رتا غوخا دا دوارے تیار رسول اللہ علیہ السلام او دوارو یارانوے خوراک اکرلو جناب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام تفرمائی حضور فرمائی زما صحابو دا کجوری وچی دا کجوری لوندی دا کجوری نیم پختا دا خوخا او دا روٹے دا اللہ نعمتون دی او دا دی نعمتون با اللہ پاک دا قیامت کو رضبانی زمون تپوس کئی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم رسول اللہ علیہ السلام ابو ایوب انصاری تفرمائی لگا وخ حضور راواغشتا پیور اٹھے بانے کے خواہ ورطا فرمائی ابو ایوب انصاری تا قربان لا شادا وخودا روٹے فاطمه تور کا سور ذکی کی چ خوراک نه کړي هغه هم سن دي حضور پاک چې دا فرمایل چې د دې نعمتونو به الله پاک پوښتنه کوي نو دا صحابه پریشان نشو چې د قیامت پر ورځ باندې الله پوښتنه کوي الله ته به څوک جواب یا رسول اللہ علیہ السلام ورطا فرمائے پریشان کے گے ماں کلچ روٹے تکینے خوراک کوے اور روٹے تلا سڑان دکے شروع کے نو بسم اللہ ہوا بیا چکھل دے روٹے ہو خوڑنو مور شوے نو بیا دے الفاظ سر دعاو کا الحمدللہ الذی اشبعنا وانعمنا وافضلنا الحمدللہ الذی اشبعنا حمد و ثنا دا شکر دے دا اغا اللہ اشبعنا چی منگے پخیٹ مارکو وَأَنْعَمَنَا اخفل نعمت را تراک انعام را بانیو وَأَفْضَلَنَا اخ نعمت را لراک ماڑے کو میرا بانیم را سروکلا کڑیر خوراکم را لراکا جناب رسول اللہ علیہ السلام مرتبہ فرمائل چه کلم پا اول کے بسم اللہ ویلا او پا آخر کم دا دعا ویلا بیا بدرنا اللہ پاک دا دی نعمتون دا قیامت پا رضبان پختن نکی دا الفاظ یاد کے الحمدللہ اللذی
حمد او ثنا ده شکر دی دا هغه الله اشبعنا چې مونږه ماړو وانعمنا او مونږ سره مهرباني وکړه وافضلنا او خډیر مهرباني را سره دې الفاظ سره الله پاک بیا هغه نعمتونه انسان ته معاف کی د قیامت پر ورځ نه پوښتنه نه کوي چې دا مې درکړو دا مې درکړو دا زمارو ما عرض چې د دې نعمتونو چې کم الله پاک مونږ او تاسو لرا کړی دي الله بر دې پوښتنه کوي د قیامت پر ورځ دا پوښتنه هم کوي چې تا کرا وا خړل دی تا په خوا کې بل مسلمان نه هر دا هغه پوښتنه دې کړې و کنه حدیث پاک کې راځي جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر رب انسان نہ اللہ با انسان نہ تپوس گئی بندہ زوگیو ما تا مالا روٹے نہ ورا کرے بندہ دا تگیو ما تا مالا اوپن ویرا کرے بندہ دا بیمار شوم تا ما تپوس نو کرے اس اللہ نو کی گی نتگی کی گی نہ بیماری گی دا مخلوق دا اللہ پاک شدے اللہ پاک فرمائی الخلق عیال اللہ دا مخلوق ما تا دا سدی لکا سنگا چی دا چا اولاد بھی او خپل اولاد بانے مہربانی زما دے مخلوق سرم دا سدا کرم او دا مہربانی ربیہ دا نو اللہ ورطا فرمائی دا بندہ بموی چی خدا تخو نبی مارے گے نوگے کے گے نتگے کے گے اللہ بورتو فرمائی زما یو بندو گیو تا روٹے نو ور کڑے زما یو بندہ تھگیو تا ولب ابنے ور کڑے زما یو بندہ بیمارو تا عیادت نو دا اللہ پاک نعمتون دی یو نعمت نہ دے دو مرضیات نعمتون دی چے حد او حساب نشتا دا منگو تاکہ دا جن تیرو زمونږ او ستاسو د ژوند او د حیات دار و مدار په دې سا باندې دی دا سا مونږ اخلو دا سا یو ځل دننه دي یو ځل بار راځي یو ځل دننه دي یو ځل بار راځي او دا دواړه قسمه سا چې دا دننه راتلل او بهر راتلل دا د حیات انسانی ذریعه ده دا د ژوند ذریعه ده که دا سا دن لاړ نشم انسان مریو کدا سا دن لاړ شي او بهر رو نه دی انسان شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم بزرگ تیر دے هغه فرمائی پدې تش سا کې د الله پاک چې کم دی څومره نعمت مونږ تاسو به اورده څومره ساګانې هر سا چې مونږ تاسو یو ځل دن دینو دام نعمت یو ځل بار راځي نو دام نعمت دا ورځ مونږ په لکونو باندې ساګانې په لکونو نعمتونه د الله پاک په دې یو سا کې مونږ استعمال او بیا دې نه علاوه زموږ دا جسم په دې کې دا اندامونه بیا دا خوراک قسمه قسم سيزونه الله څونه مهربان دی په خپل بندګان او بیا زمونږ نخري پاغي کې یا شیر آتا مخی که کی خواہ دیشی کل بوایو پا دے که مالگا نیشتا کل بوایو یرا دیر خوشکا غند ترکاری دا کل بوایو یرا مسالہ پا کی سمان دا دا نخریون پا کی بیا کو دا اللہ نعمتو ندی را کری دی خڑی را او منگم خڑی را نخری پا کی کو او اللہ پاک دا چی دا منگ نخری برداشت کئی بندی را بانے نا چه خط نخرے کے دا نعمت تر بندو بیا نعمتون راکے کریم و رحیم ساتھ نما آردا کھو چه دا اللہ پاک دا نعمتون شکر ادا کول پکار ابو ہریرہ فرمائی رضی اللہ تعالی یورد اگیو سخت اگیو نظبار ہوا تما چیرہ کچر تس درک دا خوراک بھی لگی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربان تیر شو
ما ته نه دا یو آیت کریمه پوښتنه وکړه او آیت کریمه راته ښه معلوم په خپله زه پوهېدم په هغې باندې او ما ته پوښتنه دې دپاره وکړه چې ګورې که دا خبره شروع شي او د سره کور پر ورځ به ولته راته ست وکړي چې راځه روټۍ وخوره وایي هغه غږ ونه کړو هغه ځکه غږ ونه کړو چې هغه ته خپل کور دغه وخت کې معلوم هغه کرم سن بیا را باندې عمر فاروق تېر شو هغه نه مې د یو آیت تپوس وکړو هغه راته د آیت معنا بیان کړه زر زر او پر لاړ هم پوه نه شو را باندې چې ګورم جناب رسول الله علیه السلام را باندې راغی حضور چې راته داسې وکتل زما د ظاهر نه زما د اندرون پته ولګوله حضور علیه السلام پیش چې ابو هریره اوږې دی جناب رسول الله علیه السلام ورته فرمایي ابو هریره ما پسې راځه چې کور ته لاړ شو ابو هریره فرمایي رضی الله عنه جناب رسول الله علیه السلام کور ته بوتلما بوتلم پوښتنه وکړه چې څه شی شته وی او جی یو کپ پیشتا ابو هریره فرمایي جناب رسول الله علیه السلام فرمایل چې دا پیراوړې ربیړل دا الله پیغمبر را ته فرمایي ابو هریره لاړ شه اصحاب الصفرا ولا اصحاب الصفرا ولا جهنم وې زه پړه کې ویم چې یا الله یو کپ خو پې دي او زه خو نهر یم درک مې نه لګېږي ما خو وې زه چې دا کپ به زه اوس کمه نو خامخا د یوې ورځې دوه ورځو کار خو به وشي وې دا الله د پیغمبر خبره خو مې رد کولی نه شوه لاړم اصحاب صفه مې راوستل چې راله حضور علیه السلام هغې ته مې اجازت ورکړه چې راځئ کښېنئ کښېنول ابو هریره فرمایي حضور علیه السلام د پیو کپ ماله راکړه چې ابو هریره دا په دې باندې اوس کوه وی ما وی چې راشه دا لهبل دا به دې ټولو ته څنګه ورسي او بیا خو به آخره کې ښه خوارم درک به هم نه پاتې نه شي وی ما چې دا پی تقسیمول هر صحابي د هغې نه پیس کی پی ختمیږي نه په ټولو مې وګرځول چې ومې ګرځول ټولو صحابه کرامو په وسکله دا معجزه وه د حضور علیه السلام بیا مې په هغې باندې چې اوس کول اخره کې چې پاتې شو لږه نو حضور علیه السلام راته وکتل او په خندا شو وی ابو هریره ما ورته وی جی لبیک وی با یار اوس خو دا ته پاتې شو راځه چې زه تم کینو وی کېناست ابو هریره فرمائے رسول اللہ علیہ السلام راتا فرمائے چې په اوس کا ویو مسکل حضور راتا فرمائے حضور ته خود پته وا حضور راتا فرمائے چې نور مسکا وی نور میں مسکل وی بیا راتا وی چې نور مسکا وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام راته هم دا سی وی چې بس کم راته وی نور مسکا چې بس کم راته وی نور مسکا وی اخیره کې چې راته بیا وی چې نور مسکه ما ورته وی چې حضور نور راکې ځای نشته نور برداشت نشم کولی وی خبر ټیک ده چې مور شوې وی هغه پی باقي واغېستل حضور علیه السلام او هغه په خپله باندې وسکل ګوره دلته مو یو تعلیم دی مونږ او تاسو د چا جوټه نسکو څوک چې یو شی جوټه کې مونږ یې نسکو پیاله کې چا چای وسکله چای نو مونږ هغه چای هم نسکو ښځې ته وایو دا پیاله یې ووینځه بیا پکې چای راکړه دا غرور او تکبر دی د مسلمان په جوټه کې الله پاک شفا یې ښودلې ده ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خبره مې وکړه حضور علیه الصلوۃ والسلام په ټولو صحابو پیاله وګرځوله پې اخره کې په خپله وسکل عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه جالندر کې د خیر المدارس جلسه ده او د هغې په تقریب کې دی او بیا دسترخوان وغوړېدو روټۍ ته کېناستل علما ټول ناست دي یو بنګي دی صفایه والا عیسائی هغه ته یې واز وکړو بچی راشه روټۍ وخوره هغه ورته وایي چې ته خو بنګي ما
अतौल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई बंगी खो ये खो इंसानम ये इंसान खो ये औ गिकेगी ते गिकेगी ना वली नहीं वेराशा के नौजान सर आगा उसरपी अतौल्ला शाह बुखारी को मशहूर सड़ी इद्दत गोरा मां गुंती सड़ी तो रोटे थे के रोटे थे ने लास को हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पखबल बारिन वड़े रावागश्ता तरकारी पे ओला गोला और वगते पखले के रोटे वरना खले के पखबल आगा गन वड़े खोड़ा बिया यो अलू आगश्तो आगे खली तो वर्त जोख आगते न चकुआ चकम अलू पातिश आगा तौल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पखबल खोड़ो दे सरा खुदा का बंगी खुले लगे थी नहीं वक्त दागा का खुले शुंडे लगे थी बाकी पखबल खोड़ो पखबल बाने चे खोड़ लो बिया गलो बो वर्कले चला गना पातिश बाकी उबे पखबलो इंसान थे ये सड़ी रोटे खड़ो लाड़ो अमीन गिलानी रहमहुल्लाह दा वाक़िया लिखले दा आगा फरमाई च कल दी सड़ी रोटे खड़ला कोर तलाड़ो बिबियम दा सररा रवाना कला खदे दा सररा रवाना द खदे पगे के बची अतौल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तरागल वर्तवे शाह साहब रोटे दिमराबान उखरोला ताला सुनम माल पखबल बान विंदल ला सुनम वाल पखबल इंदल हजरत चिला सुनल रालो विंदल पाक दिखल रोटे में मुखड़ला उस दर हाजिर रागली उदाला द पारा जमुंगा सुनम पाक का हम सुनम पाक का कलीमा रातो हुआ कलीमे वर्ता हुए रो अभी मुसलमान अल्लाह ने मुंग अखलाक नसीब मुंग द मुसलमान नकर को अगर यो ईसाई सड़ी द नकर के पवजबान मुसलमान को दागा हलियम मुसलमान अशवा के इस्लाम ने वे कबूल करी जहन्नमियान द जहन्नम न बचो जन्नतियान जो अल्लाह ने मुंग ले तौफीक रखी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।